سلامونه دوستانو او یارانو د کریپټوکرنسي د زده کړې دوهمې ویډیو ته ښه راغلاست. په دې ویډیو کې به هم پر یو څه موضوعاتو دغه اول ویډیو په تعقیب باندې خبرې وکړو. په دې ویډیو کې به پر دې باندې خبرې وکړو چې موږ کریپټوکرنسي چیرې او څنګه رانیولی شو، د رانیولو طریقه یې څه رقم دی. کولی شو چې د کمپیوټر کې کار واخلو که یا د موبایل څخه کار واخلو، کم یو ښه دی څه خو بیان یې هر یو لري. د دې په باره کې به هم خبرې وکړو. هغسې چې موږ په اوله ویډیو کې پر دې باندې خبرې کړې وې چې کریپټوکرنسي څه شی ده، څنګه منځته راغلله، د اولو اختراعګانو په باره کې مو خبرې وکړلې، د بیټکوین په باره کې مو خبرې وکړلې، او څه مو د اکسچینجو په باره کې خبرې وکړلې، او بالاخره هم په آخر کې پر دې باندې خبرې وکړلې چې کم اکسچینجونه دوستانو ته په افغانستان کې برابر دي چې دوی کولی شي چې د هغه څخه کار واخلي. نو د کریپټوکرنسي په دا دوهمه ویډیو کې به پر دغو دوه موضوعګانو باندې خبرې کوو، او یوه درېیمه موضوع هم ده چې زه غواړم په هغه په باره کې خبرې وکړم چې د کریپټوکرنسي په انویسټمنټ کې هغه دوستان چې د کریپټوکرنسي د انویسټمنټ په باره کې فکر کوي او غواړي چې په کریپټوکرنسي کې انویسټمنټ وکړي، یو خو دا عادي انویسټمنټ دی چې د سټاک په رقم یې رانیسي او خرڅوي یې په هغه کې هر څومره چې ګټه وکړله هغه ګټه ستاسې ده، هغه عقیده یې ولاړ ده. دوهمه د هغه دوستان دپاره چې په آی ټي کې کار کوي، په کمپیوټر سیسټمو کې کار کوي، د هغو دپاره جلا رقم د کریپټوکرنسي کې ګټه شته چې هغه کریپټو مایننګ دی. کریپټو مایننګ د هغسې چې په کانو کې طلاوې راایستل کېږي، د کمپیوټر څخه هم کریپټو راایستل کېږي. نو د دې دپاره جلا رقم کمپیوټرو ته ضرورت شته. د هغه کمپیوټرو په رقمو باندې به خبرې وکړو چې څنګه هغه کار کوي، د هغو څخه څنګه ګټه اخیستل کېږي، څنګه سړی پیدا کوي، چیرې ځي، څه رقم کمپیوټران دي، څه شي کوي دا کمپیوټران، هغه سافټویرونه چې په شکل کې دي، پر دغه شان به خبرې وکړو. دا به د ویډیو په درېیمه برخه کې هغه دوستان چې د آی ټي سره یا نابلده دي یا دا موضوع ته جالبه نه ده، دوی کولی شي چې ویډیو پر هغه ځای باندې سټاپ کړي. زه به بیا تاسو ته یو خبر درکړم چې د دغه ځای وروسته د کریپټوکرنسي د مایننګ په باره کې خبرې کوم. نو اوس به راسو د کریپټوکرنسي اول مضمون ته چې چیرې او څنګه رانیول کېږي، د کومو اپلیکیشنونو څخه کار اخلو، د کومو ویبسایټو څخه کار اخلو، د اپلیکیشنونو په باره کې به خبرې وکړو چې کوم اپلیکیشنونه په کوم ځایو کې کار کوي. په دې مورد کې دلته ستاسې سره یو څو دقیقې خبرې وکړو. زه به اول دې ته راسم چې په موبایل کې تاسې څنګه کریپټوکرنسي انویسټمنټ معلومات یا کوم اپلیکیشنونو څخه باید کار واخلئ. زما ډېر کانسنټریشن به پر انډروید یا ګوګل پلی باندې، هغه دوستان چې د امریکا څخه د باندې دي اکثرا د سامسونګ ټلیفونو څخه یا د انډروید بیس ټلیفونو څخه کار اخلي. نو د هغو د کار د اسانۍ دپاره به زه اول پر ګوګل پلی باندې کار وکړم، دا شان به په ګوګل پلی کې در ښکاره کړم، او تقریبا 99% وخت هغه شی چې تاسو په ګوګل پلی کې وینئ هغسې شی په د اپل سټور کې هم شته. که هغه څوک چې آیفون لري هغه کولی شي چې د اپ سټور څخه د هغه اپلیکیشنونه چې زه دلته خبرې پشکې کوم د هغه اپلیکیشنونه اورې هم پیدا کړي. نو اول شی دا دی که تاسې په ګوګل پلی سټور کې کریپټو نوشته کوئ، شاید په میلیونو رقم جلا اپلیکیشنونه درته راسي. نو مګم چون تاسې به په دې کې نوي یاست، اول سر ستاسې دپاره مهمه ده چې په وپوهېږئ چې کوم اپلیکیشنونه ستاسې دپاره مهم دي، د کومو اپلیکیشنونو څخه تاسې کار اخیستلی شئ. که تاسې په امریکا کې یاست یا په کاناډا کې، تاسې کولی شئ چې د رابن هود څخه کار واخلئ. دغه اپلیکیشن صفحه چې ما راوستل ده، دا شین بلک چې دی د اپ په عکس کې، دغه رابن هود دغه په خپله یو اپلیکیشن دی چې په امریکا کې ډېر پاپولر دی، خلک ډېر کار ځینې اخلي. دا اپلیکیشن کمیشن فری دی. دا معنا چې تاسې چې یو وارې د اپلیکیشن خپل ټلیفون ته ډاونلوډ کړئ، دا به خپل د بانکي حساب سره کنیکټ کړئ. هغه پروسس یې اسانه دی. که کوم څه مشکل درته و، ما زه یوټیوب ته ورسئ، ورته رابن هود انسټرکشن ورې په زرهاو ویډیوګانې په جلا جلا ژبو شته چې تاسو ته دا شی در ښیي چې څنګه
څنګه خپل د بانک سره کنیکټ کړي څنګه خپل د کریډټ کارت سره کنیکټ دا کنیکشن چې وسو بیا ډیر ساده دی چې تاسو څنګه د رابن هود د اپلیکیشن څخه کار واخلئ بیا هم تاسو کولی شئ چې یوټیوب ته مراجعه وکړئ ورې وګورئ چې په یوټیوب کې د ښکاره کوي چې څنګه سړی سټاکونه رانیسي څنګه کرپټو رانیسي د رابن هود خوبایي دا ده چې راسن د نیویارک سټاک ایکسچینج ته هم لار لري او تاسو کولی شئ چې سټاکونه هم په دې کې رانیسي نه یوازې چې کرپټو رانیولی شئ مګر سټاکونه هم پکې رانیولی شئ دا ډېره ښه خوبایي ده یو بل نوی اپلیکیشن چې په دې وختو کې راوتلی دی هغه د ویبول په نامه دی د دې در مخکې چې ویبول ته ولاړ سمه زه فکر کوم شاید د دوستانو دپاره به د ګټې وړ چې یو څو دقیقې د خپله د رابن هود د اپلیکیشن پر صفحه باندې خبرې وکړو چې صفحه څنګه ده په تاسو کولی شئ چې بیا هم هغه چې ما درته ویلی تاسو ویډیوګانې کتلی شئ په دې ویډیوګانو کې تاسو ته ټوله شیان در ښکاره کوي بیخي ساده دی مثلا یو وارې چې ما اپلیکیشن سیټ اپ سو بای اند سیل آپشن لري تاسو مازې پر بای باندې کلیک وکړئ اند زه غواړم چې دغه سټاک یا دغه کرپټو چې مې خوښه کړې ده دغه رانیسم درته وایي څو دانې رانیسئ هغه ورته وایي ورته زه دغونه دانې رانیسم یا ورته وایي چې زه د دغونه ډالر دا رانیسم هم قیمت ورته ویلی شي هم دانې ورته ویلی شي بالا یو دوه کلیکه نور کوئ بالا خلاص دا رانیول سو ریس تاسو د اپلیکیشن په مابینځ کې دا یي او هر وخت چې بیرته غوښتله چې خرڅ کړئ بیرته د هغه اپلیکیشن ته راځئ پر سیل باندې کلیک کوئ عین پروسس دی بیا هم دوستان ته وایم که غواړئ چې په دې باره کې دقیق صفحه پر صفحه کلیک پر کلیک په دې وپوهیږئ د دې دپاره چې دا ویډیوګانې ډېرې اوږدې نه سي تاسو صرف یوټیوب ته ورسئ په زرهاو نه اوس په تقریبا په میلیونهاو ویډیوګانې دي چې خلکو جوړې کړي دي ښې جوړې کړي دي لنډې جوړې کړي دي د ښکاره کوي چې څنګه تاسو یو کرپټو یا څنګه یو سټاک په رابن هود کې رانیسئ هغه چې ما درته وویله دا اپلیکیشن دغونه ساده جوړ شوی دی چې ډېر امکان لري چې تاسو هغې شي ته هم ضرورت ونه لري په مجرد چې مو اپلیکیشن انسټال کړئ د خپل د بانک اکاونټ سره یا د کریډټ کارت سره مو کنیکټ کړئ بیا تاسو وینئ چې تاسو کولی شئ د هغه څخه کار واخلئ دوهم دانه چې ما درته وویله د ویبول په نامه دی دا هم کمیشن فری دی زه په دې خاطر پر دا کمیشن فری باندې ټینګار کوم چې نور اپلیکیشنونه شته مګر هغه کمیشن درڅخه اخلي دا په څه معنا په دې معنا چې تاسو که کرپټو رانیسئ که خرڅه کوئ د 1% د ځان لپاره په هغه کې اخلي نو دغه کمیشن چې پکې اخلي هغه ډېره پیسې کېږي چې ډېر امکان لري چې تاسو د ډېرو پیسو د په اول سر کې راننیسئ نو پر هغه باندې چې کمیشن هم پسې ولویږي هغه ډېرېږي نو په دغه خاطر زه تاسو ته دا کمیشن فری اپلیکیشنونه در ښکاره کوم یو شي ته متوجه اوسئ چې په دا کمیشن فری اپلیکیشنو کې هم د پیسو ورژن یې شته دا په څه معنا مثلا په رابن هود کې په رابن هود کې تاسو تقریبا 99.9% ګرده کارونه په دغه فری ورژن کې کولی شئ یعنې هېڅ کمیشن ته ضرورت نشته د عادي رانیولو او خرڅولو دپاره په داسې حال کې که تاسو غواړئ چې رابن هود مثلا ته غواړئ چې د $2000 کرپټو رانیسئ د بانک څخه د $2000 راوستله د اپلیکیشن ته د $2000 کرپټو دې رانیوله غواړئ چې د $50,000 دا نور هم رانیسئ مګر په بانک کې د $50,000 نشته د رابن هود تا ته ځای پر ځای باندې $50,000 په پور درکوي مثلا نور رقم خدمتونه درته کوي چې تا ته دا کار اسانه کوي ته کولی شئ چې پر فیوچرز باندې هم بیرنګ وکړئ فیوچرز یو څه کامپلیکیټډ پروسس دی هغه په دې معنا چې ته پر فیوچرز باندې د یو سټاک یا د یو کرپټو داسې بیت باندې کوي چې ته وایې مثلا بیت کوین به طور مثال په دغونه اندازه دی اوس نن په دغونه دی زه وایم چې دا به په آینده کې 10% کښته ولاړ شي زه پر دغه 10% باندې بیت کوم چې وایم همدا 10% کښته ځي ته کولی شئ چې دغه شی رانیسئ دې ته فیوچرز وایي په دې کې نور ډېر ډیټیل او جزئیات چې زه دوستانو ته مشوره نور کوم چې اوس فیوچرز ور داخل سي مګر دا هغه شان دي چې ما غوښتل چې تاسو ته یادوري وکړم چې کله چې دا د پیسو ورژن رابن هود بیا تاسو ولرئ دا ټول شان تاسو ته په لاس کې درکوي یعنې تاسو کولی شئ چې د هغو څخه هم ګټه واخلئ د دې څخه ځای پر ځای پیسې په پور واخلئ یو سټاک دی مثلا غواړئ چې هارد سټاک دی یا په هغه ګړۍ غواړئ چې رانیسئ دی کولی شئ چې تاسو ته پیسې درکړي ویبول هم هغه رقم دی تقریبا ټوله کارونه تاسو فری پکې کولی شئ
سټاک رانیسه کرپټو رانیسه خرڅه یې که ډېر یې که لږ که خبر ورکړه ورته ووایه چې زه غواړم مثلا غواړم چې رانیسم مګم چې قیمت یې دوغنده ته راکښته سو زه غواړم چې رانیسم نه غواړم چې اوس یې په اوسني قیمت رانیسم دا ټول شان مفت دي فری دي په دې کې ستاسو څوک پیسې نه اخلي ومې په رانیولو کې ومې په خرڅولو کې بیا چې اډوانس انویسټران سي یو څو عمر چې در باندې تېر سو چې بیا تاسو دا ټریکونه دا شان سره زده کړله په نورو شیانو یې وپوهېدلاست کولی شئ چې پیسې راواخلئ د خپله د اپلیکیشن څخه نو هغه بیا په پیسو دی هغه ورژنونه په پیسو دي هغه د اډوانس یوزرانو دپاره چې زه اوس هېچ چاته مشوره نه ورکوم چې د هغه څخه کار واخلي بل د هغو جملې څخه باینانس یو اس دی دا درې دانې چې مې تر اوسه پورې در ښکاره کړي دي رابن هود ویبل ان باینانس یو اس دا ټوله د شمالي امریکا دپاره دي امریکا او کاناډا دپاره په امریکا او کاناډا کې دا اپلیکیشنونه درې سره تاسو ته دغه اپشن درکوي چې کرپټو کرنسي رانیسي د باینانس فرق د هغه دوه نورو څه چې شته باینانس په خپله اکسچینج دی باینانس په بل اکسچینج کې کار نه کوي د خپل اکسچینج لري جلا اکسچینج دی صرف او صرف کرپټو کرنسي ده سټاک نه څه پښ کرانیواله دې ته متوجه اوسئ کوم باینانس اپلیکیشن انسټال کړئ هغه څه د باینانس اپلیکیشن یو څه نوکۍ تر نورو کامپلیکیټډ دی په دې خاطر چې ډېر اپشنونه لري په اول سر کې بالخصوص چې د اساس سکیورټي چیک کوي چې غواړي چې په دې وپوهېږي چې وو دغه نفر چې زه د اپلیکیشن څخه کار اخلي هغه په خپله دغه نفر دی د دغه شیان دپاره یو څه ډیټیل لري بیا هم هغه چې ما درته وویله تاسو کولی شئ چې د دې نور ډیټیل یا زده کړئ ما صرف په یوټیوب کې نوشته کوئ باینانس یو اس درته وایي باینانس یو اس زده کوئ باینانس یو اس کې سټاک رانیسئ څه شي کوئ دا ټولو دپاره ویډیوګانې شته هر یوه تاسو کولی شئ او د هغه څخه معلومات اخیستلی شئ بیا هم پر دې خبره باندې ټینګار کوم چې ما په اول سر کې تاسو ته ویلي وه چې ستاسو دپاره به انګلیسي یو غټ او ضروري عنصر په دې کار کې په دې خاطر چې دا اکثره شیان په انګلیسي دي نو که تاسو غواړئ چې د دې څخه سمه ګټه واخلئ باید په انګلیسي وپوهېږئ نو د باینانس هغه چې مې درته وویله دا خپل اکسچینج دی ځای پر ځای د ستاسو کرپټو رانیول کېږي په خپله په باینانس کې ستاسو لپاره رانیول کېږي په باینانس کې بیرته خرڅېږي دی په خپله والټ درکوي په والټ کې په جلا جلا والټو کې ستاسو کرپټو پراته وي هر والټ ځان ته جلا ادرس لري دا والټونه داسې دي لکه ستاسو خپل فزیکل والټ چې مو اوس په جیب کې دی دا ډیجیټل والټونه دي په دې والټو کې دا جلا رقم کرپټو کرنسي پرتې دي هر والټ د هر کرپټو کرنسي دپاره جلا والټ دی هغه والټ ځان ته ادرس لري هغه ادرس چې یو چا ته ورکړئ دی کولی شي چې تاسو پر هغه ادرس باندې کرپټو کرنسي راواستئ مثلا که تاسو غواړئ چې یو چا ته کرپټو کرنسي واستوئ هغه نفر باید خپل والټ ولري یا د اپ یې ولري په ټلیفون کې انسټال یا په کمپیوټر کې انسټال هغه خپل د کرپټو کرنسي د والټ ادرس لري دې ته متوجه اوسئ چې هر والټ جلا ادرس لري مثلا د بیټ کوین والټ ادرس جلا دی د ایتریوم د جلا دی د هر کرپټو کرنسي والټ ادرس جلا رقم دی ګر سره جلا دی نو دغه شي ته ډېر متوجه اوسئ مثلا که غواړئ چې تاسو یو چا ته بیټ کوین واستوئ هغه باید تاسو ته خپل د بیټ کوین د والټ ادرس درکړي نو هغه ادرس ور اچوئ په دغه درو سره اپلیکیشنونو کې تاسو کولی شئ چې ورته وایاست چې زه غواړم چې وډرا وکړم یا غواړم چې د خپلو کرپټو کرنسي څخه یو چا ته یو ځای ته واستوم تاسو کولی شئ چې بل والټ ته واستوئ چې ستاسو خپل والټ مثلا په یو بل اپلیکیشن کې مو والټ غواړئ چې هغه ته واستوئ یا که یو چا ته ور استوئ بیرته هغه د کرپټو کرنسي اساس ته راځو په دا مابینځ کې نه بانک شته نه بل نفر شته خدای دې وکړي چې دا نفر په جاپان کې په افغانستان کې په اروپا کې دغسې راسن د ستاسو د اپلیکیشن څخه د هغه اپلیکیشن یا د هغه والټ ته د پیسې د بیټ کوین په رقم ورځي نو دغه شی دی په بیټ کوین کې چې هیڅ رقم بندش په مابینځ کې نشته دا نفر چې هر ځای صرف چې د ټلیفون کار وکړي تاسو کولی شئ چې د بیټ کوین ور واستوئ او د دغه درو سره اپلیکیشنونو څخه تاسو کار اخیستلی شئ په شمالي امریکا کې چې کاناډا او امریکا دواړه په دې کې شاملېږي بل اپلیکیشن چې ډېر مشهوره دی دا د اروپا دپاره دی د ټریډینګ 212 دا ټریډینګ 212 څو خوبیانې لري په دې کې تاسو نه یوازې چې کرپټو کرنسي اکسچینج کولی شئ سټاک اکسچینج کولی شئ فورکس کولی شئ او ګولډ اکسچینج کولی شئ فورکس اکثره دوستان ورسره بلد دي د ټولو دنیا د کرنسیو تاو بالا کول د هغو پیسو رانیول او خرڅول په فورکس کې کېږي
د ګولډ مارکیټ سره کنیکټ دي چې تاسو کولای شئ چې راسن طلا رانیسئ د انویسټمنټ لپاره هغه خپل په اکاونټ کې کېږدئ بیرته یې خرڅ کړئ ګټه پر وکړئ سټاک وکړئ او کرپټو کرنسي وکړئ دا ټول ستاسو دپاره په دغه یوه اپ کې سره را یوځای کړي دي زه داسې فکر کوم چې دا مفت نه دی چون په اروپا کې دي زه پخپله په اروپا کې نه یم هغه دوستان چې په اروپا کې دي هغه کولی شي چې موږ ته نظر راکړي که د دې اپلیکیشن څخه کار اخیستی دی د ټریډینګ 212 زما په نظر مفت نه دی که مفت دی دوستانو صرف په د کامنټ کې یو موږ ته یو کامنټ پرېږدئ چې دا مفت دی که په پیسو دی چې کمیشن یې څونه دی زه پخپله کار نسم ځینې اخیستلی په دې خاطر چې که ټلیفون چې په اروپا کې نی ټریډینګ 212 نسي پکې انسټالولی باید هغه دوستان چې په اروپا کې دي د اروپا په هر مملکت کې چې تاسو یاست تاسو کولی شئ چې د دغه اپلیکیشن څخه کار واخلئ د کرپټو کرنسي د رانیولو او خرڅولو دپاره او په عین حال کې د سټاک د رانیولو د فورکس او د ګولډ د رانیولو یا د طلا په رانیولو کې هم ستاسو سره کومک کوي اوس نو رالو ودې ته چې کمپیوټر ښه دی که موبایل ښه دی د کوم یوه څخه زه کار واخلم د کرپټو کرنسي دپاره که انویسټمنټ کوم که زه غواړم چې معلومات پیدا کړم دا صرف او صرف ستاسې په خپل لاسرسي پورې اړه لري که کمپیوټر ته لاسرسی لرئ زما په نظر کمپیوټر ښه دی په دې خاطر چې سکرین یې غټ دی معلومات ډېر په یوه وخت کې تاسې لیدلی شئ که کمپیوټر ته لاسرسی نه لرئ نو په هغه حالت کې کولی شئ چې د موبایل څخه کار واخلئ موبایلونه اوس تقریبا په خپله لکه کمپیوټر دغسې براوزر لري سرچ پکې کولی شئ زه چون یو څه د سترګو پرابلم لرم نسم کولی ډېر کار ځینې واخلم کوشش کوم چې همیشه د کمپیوټر څخه کار واخلم په دې خاطر چې سکرین یې غټ دی او زما دپاره اساني ده پشکې کې دغه صرف یو تفاوت لري دغه تفاوت دی چې تاسې ډېر معلومات په یوه وخت کې په یوه صفحه کې لیدلی شئ که تاسې د کمپیوټر څخه کار واخلئ مګم که مو د موبایل څخه کار اخیستئ صفحه کوچنۍ ده معلومات باید تاسې د صفحې واړوئ معلومات پسې وګرځئ بیا هم په دې پورې اړه لري چې کوم یو ته تاسې لاسرسی لري د کار د اسانۍ دپاره تاسې کولی شئ چې د دواړو څخه کار واخلئ د کمپیوټر څخه د معلوماتو د لاسته راوړلو دپاره کار واخلئ د موبایل څخه چې د کمپیوټر مخ ته نه یاست غواړئ چې یو ایکسچینج وکړئ یو شی رانیسئ یو شی خرڅ کړئ بیا د موبایل څخه کولی شئ چې کار واخلئ د دواړو څخه په عین حالت کې کار اخیستلی شئ نو په دې کې کوم مشکل نشته نو خدای دې وکړي چې دا معلومات ستاسې دپاره د ګټې وړ تمام شوي دا تر هغه ځایه پورې د ویډیو هغه ځای دی چې د کرپټو کرنسي د رانیولو او خرڅولو په باره کې به خبرې دلته سټاپوو او د دغه ځای څخه وروسته به خبرې د کرپټو کرنسي د مایننګ په باره کې د مایننګ باره کې خبرې تقریبا ټوله ټکنیکل خبرې دي هغه دوستان چې د کمپیوټر د ټکنالوژي سره نه دي بلد یا په آی ټي کې نه دي دغه سره بلدیت نه لري د هغو دپاره شاید دونه ډېر ګټور معلومات نه وي تاسې کولی شئ چې ویډیو پر دغه ځای باندې سټاپ کړئ مګم هغه دوستان چې په کمپیوټر کې لاسرسی لري په آی ټي کې د آی ټي په بخش کې کار کوي او یا غواړي چې وپوهیږي چې کرپټو مایننګ څه رقم کیږي په دې باره کې معلومات پیدا کړي د ویډیو د دغه ځای څخه وروسته به هغه معلومات ټوله زموږ خبرې به ټوله د کرپټو کرنسي د مایننګ په باره کې د کرپټو کرنسي مایننګ یا استخراجول کرپټو کرنسي د کوم ځای څخه منځته راځي د کوم ځای څخه سړی پیدا کوي مایننګ یې څنګه کیږي یا د کوم ځای څخه راځي په دې باره کې به زه تاسو ته څه معلومات درکړم اول بیا به وګورو چې کرپټو کرنسي تاسو څنګه ماینولی شئ چیش ته ضرورت شته کومو کمپیوټرانو ته یا کومو سیسټمو ته ضرورت شته کرپټو کرنسي مایننګ بیسیکلی داسې دی چې هغه وخت چې اوله بیت کوین یا اوله کرپټو کرنسي چې بیت کوین دی هغه چې جوړه شول د دې لپاره یو الګوریتم سره ځای پر ځای کوي دغه خلک چې د کرپټو کرنسي په ډیزاین یا په جوړولو کې کار کاوه دوی ویل ول د دې لپاره چې د 21 میلیونه دانې چې موږ جمع تعیین کړي دي د کرپټو د بیت کوین لپاره د دې لپاره چې دا خلک ته لاس ته راوړي اوس خو په اول سر کې دې وجود نه درلود دوی ویلي وه چې 21 میلیونه دانې به وي مګر په اول سر کې هیڅ بیت کوین نه و نو د دې لپاره یو الګوریتم جوړ کړي چې دا کمپیوټرانو ته ورکوي هغه کمپیوټران پر دې الګوریتم باندې کار کوي دا لکه د ریاضي معادلې چې
یا د ریاضي سخت سوالونه چې ډېر قوي کمپیوټر ته ضرورت لري چې دا معادلې حل کړي. نو هر کله چې دا کمپیوټر هغه معادلې حل کړي او په عین حال کې هغه خلک چې کریپټو کرنسي د یو ځای څخه بل ځای ته استوي یا د یو والټ څخه بل والټ ته استوي، د دې لپاره چې دغه کار ډېر سیف او سکیور وسی، څو کمپیوټران په ډېره اندازه یو غټ نتورک د کمپیوټرانو دا کار کوي. څنګه په دې څه معنا؟ دا معنا چې د هر یو ځان ته یو لجر لري. لجر چې شته یو کتاب دی چې په دې کې دا ټوله ترانزکشنونه نشته کېږي. مثلا احمد محمود ته یوه دانه بیتکوین رواسته، محمود سلیم ته نیمه دانه بیتکوین رواسته. دغه پروسس چې د احمد د والت ادرس، د محمود د والت ادرس، د اندازه د بیتکوین په کم تاریخ، دا ټول معلومات د کمپیوټر په داخل کې او نور ډېر ډیټیل معلومات د دغه خپله د ترانزکشن په باره کې په دا کتاب کې ثبتېږي. دغه کتاب کاپي یوه دانه نه ده، تقریبا په زرهاوو دي اوس، او دا ټوله اګزیکټلی یو رقم دي. یعنې دا ټوله کمپیوټران دغه معلومات په ځان کې ثبتوي، په دا خپل کتاب کې ثبتوي، او دا کتابونه یا دا لجرز د دا کمپیوټرانو دا ټوله سره یو رقم دي. په ټولو کې نشته دي چې مثلا احمد په والټ کې دوه دانې کریپټو کرنسي شته، یوه دانه یې محمود ته پر دغه تاریخ باندې دغه ادرس ته ورستولې ده، د محمود په والټ کې اوس یوه دانه کریپټو کرنسي ده چې احمد پر دغه تاریخ باندې ورته راستولې وه. دغه ټوله معلومات زه خو تاسو اوس په ساده ډول وایم، دا نو 10,000 کریپټو کرنسي دي او د ورځې په میلیونها ترانزکشنونه پورته وکښته کېږي چې دا کریپټو کرنسي یا رانیول کېږي یا خرڅېږي یا د یوه حساب څخه بل حساب ته ځي. نو د دغه ټولو ترانزکشنو یاداشتونه د دغه کمپیوټرانو وظیفه ده چې دغه کار باید وکړي. نو د دې دپاره چې دا خلک چې دا کمپیوټران لري او دا کمپیوټران یې د دغه کار لپاره وقف کړي دي، بل هېڅ شی نه به کوي، دوی ته باید یو حقالزامه ورکړه سي. دغه حقالزامه د بیتکوین په رقم ده یا د کریپټو کرنسي په رقم ده. مثلا که ستاسې کمپیوټر د بیتکوین مایننګ په اپلیکیشن ولري، پشکې انسټال یې، نو ستاسې کمپیوټر دغه د ترانزکشن پروسس هم پر هغه باندې هم په عین حال کې کار کوي. نو یو کمپیوټر کولی سي چې په دوو حالتو کې بیتکوین لاسته راوړي. یو یې هغه اول حالت دی چې هغه فورمولې چې هرې 10 دقیقې بعد ورکول کېږي کمپیوټرانو ته. هر کمپیوټر چې ژر هغه فورموله حل کړله، سیستم ورته وایي چې و تاسو دا فورموله په صحیح ډول حل کړې ده، نو هغه ته بیتکوین ورکول کېږي، یوه اندازه بیتکوین ورکول کېږي. دغه د بیتکوین اندازه هره دقیقه په خپله هم ډېر فرق کوي، په دې خاطر چې دا چې په بیخي شروع کې په اول سر کې چې بیتکوین ټکنالوژي په 2008-2009 کې راووتله، مثلا ستاسې عادي د کور کمپیوټر کولی شوی چې په یوه ساعت کې 50 دانې بیتکوین جوړ کړي. دا ترانزکشنونه بیخي لږ وه، او دا بلاکونه چې هرې 10 دقیقې بعد یو بلاک بیتکوین رایستی، هغه وخت یې 12 دانې بیتکوین هر بلاک ته ورکوله هر 10 دقیقې بعد. نو ستاسې کمپیوټر کولی شوی چې بیخي ډېر بیتکوین په هغه وخت کې جوړ کړي، مګر هغه وخت د بیتکوین قیمت تقریبا 0.0005 سنټه و. د یوه سنټ یوه زرمه حصه د یوه بیتکوین قیمت، نو دا هېڅ ارزښت نه درلودی. که څوم 200 دانې بیتکوین به جوړ کړي وه په یوه ورځ کې، جمعاً به مثلا 50 سنټه سول، یا $1 هم نه کېدی په هغه وخت کې. په 2014 کې دا ټکنالوژي او دا بیتکوین قیمت دغونه لوړ ولاړی، او دغه خلکو چې دا کمپیوټر سیستمونه ډیزاین کړي وو د بیتکوین دپاره یا د بیتکوین اپلیکیشن یې ډیزاین کړي وو، هغه دغه شي ته متوجه و چې د دې شي قیمت به لوړېږي. نو دا کامپلیکیشن، د فورمولا کامپلیکیشن یې هغه ځای ته را رسېدلی دی چې ستاسې د کور زورورترین کمپیوټر په 98 کاله کې یوه دانه بیتکوین جوړولی شي. نو تاسې فرق ته وګورئ چې په 2008 کې ستاسې کمپیوټر، عادي د کور کمپیوټر، 200 دانې بیتکوین په یوه ساعت کې جوړولی شوی،
قیمت یې دغه تغیر وکړي تر 2014 پورې چې په 2014 کال کې په 98 کال کې چې ستاسو کمپیوټر 98 کال 24 ساعت د شپې د ورځې وچلیږي یو دانه بیت کوین جوړولای شي. نو اوس به دې تراسو چې ستاسو د کمپیوټر او هغه کمپیوټران چې بیت کوین یا ماینینګ بشکې کیږي دغه څه فرق دی سره. زه تاسو ته داسې عمومي معلومات درکوم د دې لپاره چې تاسو د دې په ډیټیل وپوهیږئ. که غواړئ چې نور هم په دې موضوعاتو کې لاسرسی پیدا کړئ یا غواړئ چې په دې لار کې ولاړ شئ یا غواړئ چې په دې لاره کې تحصیل وکړئ، زه کولی شم چې نورې ویډیوګانې جوړې کړم او نور ډیټیل ته ولاړ شم. زه اوس تاسو ته عمومي معلومات درکوم. ماینینګ د کریپټو کرنسي ماینینګ د هغه لپاره کمپیوټر ته ضرورت شته. د کمپیوټر جلا اپلیکیشن پکې انسټال یې. دغه اپلیکیشن تاسو د بیت کوین د نتورک سره کنیکټوي، بیسیکلی د بلاک چین سره مو کنیکټوي. نو دغه پروسس چې هر لس دقیقې بعد یو دانه بیت کوین هغه کمپیوټر ته ورکول کیږي چې هغه فورموله حل کړي او په عین حال کې هغه ترانزیکشنونه چې کیږي دا په د لجر کې سیوي او چکیي د نورو کمپیوټرانو سره. دغه دوه کارونه به ستاسو کمپیوټر په عین حال کې کوي 24 ساعته او دوی کولی شي چې بیت کوین جوړ کړي. نو د دې کار دپاره څو رقمه کمپیوټران دي چې دا کار کوي. دوه رقمه کمپیوټران وسته. یو د ایسک په نامه. ایسک داسې کمپیوټر دی چې صرف د بیت کوین د ماینینګ دپاره جوړ شوی دی. د نورو کوینو د ماینینګ دپاره کار نشي ځینې اخیستلی. بیت کوین او بیت کوین کاش درته جوړولی شي. د دې کمپیوټر خرابي دا ده چې د بل هیڅ شي کار نشي ځینې اخیستلی. نورمال کمپیوټر نه دی. دا سپیسیفیک د ماینینګ دپاره جوړ شوی دی. یو دانه د نتورک جاک لري چې د RJ45 جاک پشکې بندوي په یوه سر کې. د لاندې وګورئ دغه د په چپه لاس کې چې دی دوه دانې پاور سپلای کنکشنونه لري. مازې په بر کې بند کړئ او د نتورک جاک پشکې بند کړئ. بالا نور دا کمپیوټر بل شی نه غواړي. دا دوه چې پشکې بند کړله خپل کمپیوټر ته راځئ، ویب پیج براوزر مو خلاصوئ، د خپل ایسک ویب پیج ته ورځئ، تاسې هغه اپلیکیشن وینئ چې پشکې کې دی هغه اپلیکیشن شروع کیږي. بیا د پولو سره کنیکټوئ. رقم پولونه شته په انټرنیټ کې د هغه سره کنیکټوئ او ستاسې ایسک ماشین بالا د بیت کوین جوړول شروع کوي. په هغه کې تاسو خپل د بیت کوین والت ادرس راچوئ. بالا هغه بیت کوینونه چې جوړوي ستاسو والت ته همیشه رااستي او 24 ساعته باید چلیږي. د ایسک خوبایان یې چی شي او خرابیان یې چی شي. خوبایان یې دغه دي چې ډېر قوي کمپیوټر دی او صرف بیت کوین جوړولی شي. د بل هیڅ شي استفاده نشي ځینې کولی. ډېر ساده او خلاص دی. دغه شی چې تاسو وینئ دغه په باکس کې تاسو دغسې راځي، پلګوئ یې، په انټرنیټ پورې کنیکټوئ او دوه دانې پاور سپلای لري، دوه کیبل ورسره راځي، دواړه په بر کې بندوئ، بالا چالانوئ. دا ساده بودن. خرابیان یې چی شي؟ خرابیان یې دغه دي چې دا ایسک کمپیوټران ډېر ګران دي. مثلا دغه ایسک چې دا تاسو وینئ دا آخري ماډل دی. دا S19 ماډل په نامه یادیږي. انټ ماینر کمپنۍ جوړوي، چینایي کمپنۍ ده. دا انټ ماینر ایسک کمپیوټران اوس تقریبا په $14,000 دانه دي. په $14,000 د دې قیمت دی. بیا زه تاسو ته ښکاره کوم چې نن که تاسو اوس دغه کمپیوټر یوه دانه ولرئ تاسو ته د ورځې څونه بیت کوین در جوړوي. په دې باره کې به وروسته خبرې سره وکړو. دا خرابیان څخه یو دغه دی چې ډېر قیمت یې لوړ دی. $14,000 ډېرې پیسې دي د ډېرو خلکو لپاره. نو تاسو نشئ کولی چې دا رانیسئ داسې په عادي صورت سره. مګر که $14,000 یا نور اضافه پیسې لرئ کولی شئ چې رانیسئ او ځان ته بیت کوین په جوړ کړئ. بله خرابي دا ده که تاسو په خپل کور کې چلوئ کولی شئ چې په خپل کور کې په انټرنیټ پورې بند کړئ. په اروپا، امریکا یا کاناډا کې که ژوند کوئ یا په نور مملکتو کې چې برق یې ارزانه وي او د انټرنیټ کنکشن یې سټیبل کنکشن یې د افغانستان په رقم نه وي. په افغانستان کې خو نه برقستان نه انټرنیټ کنکشن سم دی. نو دا د افغانستان دپاره نه دی. د افغانستان څخه د باندې په نورو ملکو کې چې تاسو یاست تاسو کولی شئ چې دا ماشین رانیسئ. مستقیما د کمپنۍ څخه تاسو کور ته راځي، په انټرنیټ پورې بندوئ. بیخي ساده سیټاپ لري. په 15 دقیقې کې سیټاپ کېږي. مازدغون درته وایي ستاسو د والت ادرس څه دی او کوم پول ته غواړئ چې زه ځان ورسره کنیکټ کړم. ته مازې د پول نمبر کوې او ورته وایي چې د دغه پولو سره کنیکټ کړه. دغه زما د والت ادرس دی. بالا دی شروع کېږي.
په بیټکوین جوړولو باندې په بیټکوین مایننګ باندې که په خپل کور کې وچلوي بله مهمه خرابیه دا ده چې ډېر په زور اواز دی داسې اواز دی لکه ډېر قوي د جارو برقي جارو چې 24 ساعته چالان دی دا باید مړ نه شي یو واره چې مو چالانه کړي بالا نه بیا نه وژني دا باید 24 ساعته چالاني او چون ډېر قوي کمپیوټر دی تاسې وینئ تقریبا 15 دانې باید پکې لري ډېر حرارت تولیدوي نو دا که په یو خونه کې پروت یې هغه خونه باید سړه وي مثلا که د واکینګ کولر په مابینځ کې پروت خو بیخي ښه دی مګم که په یو بله خونه کې پروت دی د دې دپاره باید ایرکنډیشن وي چې د هغه ځای هوا ور یخه کړي نو تاسې کولی شئ چې که داسې ځای ته لاسرسی لري چې هغه هوا یخي مثلا ډیټا سنټر ته لاسرسی لري چې د کمپیوټرانو اتاق هغه خپل ایرکنډیشنان لري چې 24 ساعته چلیږي تاسې کولی شئ چې دا امور یک شی دی بالا په برق کې بند کړئ چالانه شي کار وکړي برق مصرف یې اوس تقریبا بیخي رالږ کړی دی ډېر افیشنټ دی برق دونه ډېر نه مصرفي دا به هم معلومات چې زه کولی شم چې تاسې در پیدا کړم که غوښتل مو چې وګورئ چې څونه برق مصرفي د برق مصرف یې اوس پرابلم نه دی په نن ورځ کې د دې غټترین پرابلم اواز دی حرارت دی چې حرارت تولیدوي او په کور کې د دې درلودل په اپارتمان کې د دې چالانول تقریبا نان پراکټیکل دی چې په دې خاطر چې بیخي ډېر اواز کوي او د دې اواز حوصله څوک 24 ساعته نه لري نو د دې د کار دپاره نورې کمپنیانې دي چې هغه ډېر سنټرونه لري او تاسې ته کولی شئ چې خپل ځای پکې ریاده کړي د دې که تاسې مثلا حساب ورته وکړئ چې ستاسې خپل برق مصرفېږي د خپله برق مصرفي هم د ایرکنډیشن برق مصرفېدل غواړي 24 ساعته هغه قیمتونه چې سره واچوي تقریبا په هغه اندازه تاسې ته بله کمپنۍ په خپل ډېر سنټر کې ځای درکوي وایي راړه کمپیوټر د لیکچر ده ما ته د میاشتې د دا ځای دغونه کرایه راکوه اومه برق در کوم اومه کولینګ در کوم یا یخېدلو سیستم یې درته ایږدم چې یخې وساتي او ستا دپاره 24 ساعته وچلېږي چون اکسس په انټرنټ کې دی تاسې راسم د هغه ویبسایټ د لارې خپل ماشین ته ورتللی سئ کتلی سئ چې شپشکې کې څونه بیټکوینونه یې جوړ کړي دي او څنګه کار کوي دا ټوله شیان کتلی سئ دا یې ولاړ سوله مګر ما چې په اول سر کې درته وویل د خرابیان څخه یو دا دی چې دا صرف بیټکوین او بیټکوین کیش مایننګ کولی سي دوامه کټګوري د مایننګ ماشینو هغه ده چې د جی پی یو پر اساس باندې دي دا عادي کمپیوټر دی عادي کمپیوټر دا معنی چې تاسې دا ستاسې خپل کمپیوټر کولی شئ چې په جی پی یو مایننګ باندې تبدیل کړي جی پی یو دا ګرافیک پروسس یونټ دا ګرافیک کارتونه نه دي دا غټ ګرافیک کارتونه دي چې قیمتي دي اوس تقریبا په $1000 په $1200 په $1500 هره دانه کارت دی په دا مثلا دا کمپیوټر چې پر اساس کې تاسې وینئ په دې کې 6 دانې دي هره دانه په $1200 په $1000 دی دا د کمپیوټر سره کنیکټیږي د مادربورډ سره ډایرکټ کنیکټیږي یا د دې لپاره ایکسټنشنونه دي چې دا 6 سره دی بیا یو خرابیه دا ده چې مثلا نه یوازې چې باید د خپل په مادربورډ پورې کنیکټ د خپل پاور سپلای لري د هر ویډیو کارت باید د دې لپاره پاور سپلای نو د دې لپاره جلا رقم مادربورډنګ دي تاسو کولی شئ چې دا کمپیوټر په خپل ډیزاین کړئ که د کمپیوټر د ډیزاین علاقه لري یا کمپیوټر ډیزاینوي تاسو کولی شئ چې یو جی پی یو ریګ ډیزاین کړئ په انټرنیټ کې ډېر معلومات شته څنګه سره ایښول کېږي کومو پرزو ته ضرورت لري دا ټول معلومات شته دا معلومات زه هم در کولی شم په اکثره وخت کې 2 پاور سپلای ته ضرورت لري دواړه پاور سپلایونه چې مو واچوله چې سره کښېمښوئ ونډو اپریټنګ سیسټم به وي د کمپیوټر ونډو چې مو بوت کوي درته وایي کوم د مایننګ کوم او اس راچې د مایننګ او اس راچې بیا عین رقم هغه ځای ته م راولي چې درته وایي چې ستا د والټ ادرس چې شي دی مثلا کم بیټکوین کم کرپټو ته غواړئ چې ماین کې په جی پی یو کې تاسې هر شی ماینولی سئ بیټکوین ماینولی سئ ایتریم ماینولی سئ دا نور 10,000 رقمه کوینونه چې دي دا ټوله تاسې کولی سئ چې استخراج یې کړئ د معدنه څخه بیسیکلی دا معنا یې دغه ده د مایننګ معنا دغه ده د استخراجول دا ټوله تاسې په جی پی یو کې کولی سئ په د جی پی یو سیسټمو کې او جی پی یو سیسټم تاسې په خپل هم جوړولی سئ او په بازار کې هم شته په نور مخصوص دکانونه چې صرف دغه شیان جوړوي دغه رقم سیسټمونه جوړوي پر تاسې باندې خرڅوي د هغه څخه هم کار اخیستلی سئ نو دا چې مو یو وارې هغه اپلیکیشن په کې انسټال کړئ اپلیکیشن صفحې ته ورځي هغه درته وایي ستا د والټ ادرس چې شي دی او د کم پولو سره ته غواړې چې ما کنیکټ کړې څو وارې ما د پول کلمه استعمال کړله شاید بعض دوستان ته سوال ورکوي داسې چې پول یې بیا څه شی دی چون اوس نن د کرپټو کرنسۍ د مایننګ پروسس بیخي کامپلیکیټډ سوی دی
او دا یو کمپیوټر په یوازې حالت سره نشي کولای چې هغه ټوله معادلې حل کړي د دې دپاره چې هغه کوین چې ما درته ویلې چې په هر لس دقیقې کې څو دانې کوین ورکول کېږي یا جوړېږي هغه تاسو ته درکړي دا ستاسو یوازینی یو کمپیوټر چې ما هر څومره زور هم ولري دا یې نشي کولی په خپل یوازې سر سره پول دا معنا چې څو سوه یا څو زره دانې کمپیوټران خلک د دا پولو سره کنکټوي په دا پول کې د دې ټوله انرژي سره یو ځای کېږي نو بیا دوی د استجمې پر دغه معادلو باندې کار کوي په دا پول کې نو دا د پول اپلیکیشن بیا په انټرنیټ کې دی نورې کمپنیان دي چې پولونه جوړي صرف پول جوړي د پول اپلیکیشن جوړي هغه بیا تا ته وایي زما په پول پورې خپل ایسک یا جی پی یو کنیکټ کړه زه مثلا زما سیستم دغونه بیټ کوین جوړولی سي یا زما پول پر دغونه بیټ کوین باندې اوس کار کوي دغونه خلک پشکې کنیکټ دي هغه هم بیا یو کوچني اندازه کمیشن ستاسې څخه اخلي مګر ډېر کوچني اندازه کمیشن دی دغه نو په دغه خاطر دا دواړه سیستمونه باید د پولو سره کنیکټ کړي پول بیسیکلی یو ویب سایټ دی څو رقمه استعمال صرف د مایننګ پول سرچ وکړي بیا در معلومیږي چې څونه ډېر دي تر اندازه ډېر دی چې تاسې کولی شئ چې د هغو څخه کار واخلئ د هغو سره ځان کنیکټ کړئ کنیکټول یا د هغه ټول مفت دي صرف دغه دی چې بیا هر وخت چې ستا ماشین یا بیټ کوین یا ایتریوم جوړ کړي بیا دوی د هغه څخه یو اندازه کمیشن اخلي نو دا سوله د دې معلومات د دا دوو ماشینانو په باره کې بیا هم درته وایم چې دا ډېر عمومي معلومات دي ډیټیل معلومات نه دي د ډیټیل معلومات علاقه که هر دوست درلودله صرف موږ ته یو کامنټ ولیکئ زه کولی شم چې نور ډیټیل ته هم لاړ شم په هغه باره کې هم ستاسې دپاره ویډیو جوړه کړم اوس به نو راسو یو څه خبرې به پر دې باندې وکړو چې مثلا د دې د مخه چې تاسې پر مایننګ باندې شروع وکړئ غواړئ چې یو څه معلومات د دې په باره کې لاسته راوړئ دغه یو د ویب سایټو څخه دی د what to mine په نامه whattomine.com coins دا بیسیکلی تاسو ته ښکاره کوي چې څه شی ماین کا او څونه ګټه درکوي نن دغه ګړی په اول سر کې تاسو وینئ دلته نمبرونه دي دا د جی پی یو د ماډلو نمبرونه دي انویډیا او ای ام ډي جلا رقم جی پی یو ګانې جوړي یا ویډیو کارډونه جوړي هر یو ځان ته ماډل نمبر لري دا د هغو د ماډلو نمبرونه دي مثلا هغه ما چې تاسو ته تر مخه یوه دانه د جی پی یو مایننګ کمپیوټر در ښکاره کوي چې 6 دانې ویډیو کارډ یې درلودله مثلا د ستاسې ویډیو کارډ ماډل دی 1050 تی آی ته به دلته 6 ورته نوشته کړي 6 چې دې ورته نوشته کړله دا په دې معنا چې زه داسې کمپیوټر لرم چې 6 دانې 1050 تی آی ویډیو کارډونه پشکې کې دي صحیح دی او تا ته ستا د برق مصرف دې په څو دی 1 کیلووات پر ساعت کې پر تا باندې په څو خرڅېږي څونه یې رانیسي دا قیمت به دلته ورواچوې دا چې دلته ورواچوم مثلا زه ورته وایم چې 12 دی پروفیټیبیلیټي په 40 ساعت کې ماته راښکاره کړه کالکولیټ یې کړه اوکې دی ولاړې دا کالکولیټ کوي په 12 سنټه کیلووات اور دی زه لرم یو مایننګ ریګ چې 6 دانې جی پی یو ګانې پشکې کې دي ما ته وایي چې په دغه پول باندې چې ځان کنیکټ کړې په دې پول باندې چې ته ځان کنیکټ کړې revenue profit پر ساعت باندې تقریبا تاسو که برق دغونه ګران مثلا په 12 سنټي کیلووات اور تاسو ته تقریبا هیڅ پروفیټ نه در پاتې کېږي پیسې مو ټولو پر برق باندې ځي نو دا به راکښته کوم مثلا 1 سنټ ته ورته وایي چې مثلا زما د برق مصرف دی 1 سنټ په کیلووات ساعت باندې په دې کې تاسو کولی شئ چې جلا رقم سرنګو ته ورسئ او دا ټول خپل پر حساب باندې برابر کړئ د هغو څخه یو مهمترین یې دغه دی چې ورته وایاست چې څه رقم جی پی یو لرئ او څو دانې کارډ پشکې کې دي دا 1050 تی آی زړه جی پی یو ده نوې جی پی یو نه ده نوې جی پی یو ګانې دغه 2080 دي ته چې زه دغه واچوم مثلا زه ورته وایم چې زه اته دانې 20 تی آی لرم دا به بیرته صفر کړم
دا ټوله معلومات چې مور واچوله تاسو ته درته وایي چې کم یو تاسو ماینوي په دې ټولو دا جلا جلا اپلیکیشنونه دي یا جلا جلا پروتوکالونه دي د هر یو دپاره هغه باید تاسو ورته ووایاست چې زه غواړم چې دغه ماین کړم یا زما مایننګ سیستم پر دغه اپلیکیشن باندې کار کوي هغه چې ورته سپیسیفای کوي بیا دې تاسو ته دلته درته وایي چې ستا پروفیټیبلیټي دغو پولو سره د هر یو سره چې ځان کنیکټ کړې په ساعت کې څونه پیسې در جوړي دلته چې ایسک ته راسو مثلا په ایسک کې زه ورته ووایم چې زما هغې SHA 256 اپلیکیشن څخه کار اخلي او 8000 ګیګا هاش زور لري دا زما کمپیوټر برق مې هم په 1 سنت دی چې را کالکولیټ یې کړي هغه کمپیوټر چې ما درته وویله چې په $14000 و تاسو ته په ساعت کې $60 در جوړي وبخښئ په 4 ساعته کې $60 در جوړي د ورځې نو دې ته چې حساب وکړئ چې مثلا که دی د ورځې $60 جوړي کړي او ما ته کمپیوټر په $14000 تمام شوی دی چې زه که $14000 پر 60 باندې تقسیم کړم $815 ورځې کېږي 815 ورځې چې پر 315 باندې تقسیم کړې دا کېږي 2.5 کاله 2.5 کاله وخت نیسي چې ستاسې هغه $10000 راوباسي مګر دې ته متوجه اوسئ دغه په اوسني حالت کې د کرپټو کرنسي یا د بیټکوین قیمت په دغه حال کې دی مثلا اوس په $15000 دی دا که لوړ ولاړ سي د پروفیټیبلیټي ډېرېږي که کښته ولاړ سي د دې د پروفیټیبلیټي راکښته کېږي نو دې ټولو موضوعاتو ته متوجه اوسئ تاسو کولی شئ چې په دغه ویب سایټ کې ډېر معلومات لاسته راوړئ او ډېر شیان پکې زده کړئ د مایننګ دپاره نو کولی شئ چې د دې څخه کار واخلئ دا مفت ویب سایټ دی د ویب سایټ نوم دی whattomine.com دوستانو دا و د کرپټو کرنسي د مایننګ په باره کې یو څه معلومات چې ما تاسو ته دلته وړاندې کړل خدای دې وکړي چې دغه عمومي معلوماتو تاسو ته صرف یو لاره درښولي چې پر کومه خوا باندې ولاړ سئ کومو بیا هم درته وایم کومو بیا هم جزئیاتو ته ضرورت درلودی زه کولی سم چې د دې جزئیاتو ته ولاړ سم او تاسو ته ډېر معلومات نور هم درکړم په دې باره کې د هر یو په باره کې کوم غوښتل چې معلومات پیدا کړي د کرپټو کرنسي د اپلیکیشنو په باره کې د ویب سایټو په باره کې د مایننګ په باره کې د مایننګ ته جلا رقمو په باره کې د دې ټولو په باره کې زه تاسو ته معلومات درکولی سم نو دا دوامه ویډیو به پر دغه ځای باندې ختم کو ښه ورځ ولرئ خوشحاله اوسئ او ارامه اوسئ د خدای په امان